بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو زمونږ استاسې نننی درس د لیکسیون 55 یعنی 55م درس د 55 سپیل یا بوشتابیغن داسې راځي. ښه ګرانو دوستانو شروع کوو د درس. دلته وایي چې هغه ده ورد دیکتات یعنی څه؟ ګورئ دوستانو ورد خو پیژنئ که نه؟ ورد هغه ته وایي جملې ته وایي. دیکتات یعنی املا لیکل، صحیح ده که نه؟ نو تاسې کولی شئ دوستانو که چېرې غواړئ چې دا ولیکئ نو هم کولی شئ چې ولیکئ. ښه دلته وایي چې دی څالن یعنی حساب، دی څالن یعنی حساب. ښه دلته وایي داتوم یعنی تاریخ. نو تاسې کولی شئ چې مثلا تاریخ ته داتوم وایي هم پوهیږئ. نن دا وګورئ د ستاسې لپاره مثلا دا تاریخ مې نن لیکلی چې مثلا تاسې هم پوه شئ چې مثلا تاریخ دغه داتوم دغه ته وایي. ښه نو یعنی 18 د 5 میاشتې او 2014 کال ده که نه؟ دغه حساب باندې نور پوهیږئ. نو دوستانو غونه ښه غونه خو به من پړنئ، خو صرف ژبه به زده کوئ زما په نظر باندې. ښه ګران دوستانو مخکې موږ تاسې د 20 پورې حساب ویلی و، خو نن بیا تکرار یعنی کورنۍ وظیفه راغلې ده. خو دا اوس وایو، خو په دې کې البته یو څه اضافتوب یا زیاتوالی هم شته ده، ځکه د 20 پورې زده کوو. دا وګورئ 20 پورې. ښه شروع کوو اوس. نول یعنی 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. د لاسو پورې هم دوستانو حساب ویلی، اوس دا پاس خېجو. ښه 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 یعنی شل. ښه دا ده 20 یعنی شل. ښه ګورئ دوستانو مثلا اول دا وګورئ دغه یو 3 علامې مې کړي دي، دلته لاندې هم شته دي، خو خیر اوس مثلا د دغه ځای نه شروع کېږي که نه؟ یو څه درته پکې ویل غواړم. ګورئ دوستانو مثلا په دې حساب کې د المانۍ د ژبې حساب یا د ډوچ د ژبې حساب کې موږ او تاسې هغه نه لرو، دا مشکل نه لرو، هم نه یې ولې هغه داسې. ګورئ دوستانو موږ او تاسې هم دغسې وایو 21 یعنی اول 1 وایو بیا 2 وایو. 21 مثلا 22 اول 2 وایو بیا هغه وایو که نه؟ شلګون وایو که نه؟ لکه د فارسي غوندې نه یو که نه؟ ګورئ فارسي یا انګلیش یا مثلا د نورو ژبو غوندې چې وایو 23 مثلا 23 اول مثلا 2 وایو اول شل وایو بیا 3 وایو که نه؟ دغسې مثلا د نورو ته هم کره واړی، خو دغه یوه علامه د فارسي انګلیش دغو نورو ژبو لپاره ده. دغه 2 علامې مې چې کړي د لکه پښتو کې موږ تاسې وایو او د ډوچ ژبه کې هم دغسې وایي. ښه امیدوارم دوستانو پوه شوي. اوس به صرف درته شروع وکړم. او بله خبره رښتیا مثلا زموږ استاسې په ژبه کې وایي 21 که نه؟ یعنی شل او یو که نه؟ خو موږ تاسې دا او پکې نه وایو، صرف وایو 21 که نه؟ یا 22. خو دوی بیا صرف اضافه والی پکې صرف دغه شی ده چې ein und 20 یعنی دغه und پکې اضافه کېږي. ښه نو بس صرف دغه هغه ده پکې که نه؟ نور مغه زموږ استاسې غوندې وایي، خو صرف په خپله ژبه کې وایي، نه چې زموږ استاسې په ژبه کې. ښه امیدوارم دوستان پوه شوي. اوس به شروع کړو. 21 یعنی 21 22 یعنی 22 23 یعنی 23 24 یعنی 40 25 یعنی 25 26 یعنی 26 27 یعنی 28 28 یعنی 28 29 یعنی 29. دلته راغی 30. آفرین. ګورئ دوستانو مثلا دا نور دلته 20 ده، دلته مثلا دا شلګونې درته ښیم. ښه دلته 30 ده. البته دوستانو د دې په ژبه کې صرف دغه 10 چې دي د دغه نظام لږ بیل ده. نور ګوري دا غونډې هم دغه 40 50 60 کنه د دې غونډو چې دا هغه د څک دی پکې یعنی هغه د زټ پکې استعمال شي. صرف دغه 10 چې دي 30
سر دغه سیګ ویل کیږي دا نور چې دي سیګ ویل کیږي صحیح ده کنه امیدوارم دوستان پوه شوي اوس دې شو ته وای درای سیګ څلوېښت ته وای فیر سیګ 50 ته وای فنف سیګ شپېتو ته وای زیکس سیګ هغه زیخ سیګ یعنی شپېته زیخ سیګ اویاو ته وای زیب سیګ اتیاو ته وای acht سیګ نوي ته وای 9 سیګ او سلو ته وای 100 هم ویلی شو اوس دا لاندې پکې راځي خیر په هغه باندې پوهېږئ ښه په دې خو پوه شوي امیدوارم دوستانو اوس دغه ځای نه شروع کوم دلته وای دوستانو hören Sie und lesen Sie die Zahlen کنه hören یعنی واورئ Sie تاسې und یعنی او lesen ولولئ Sie تاسې die Zahlen یعنی حساب یعنی ولولئ واورئ تاسې او ولولئ تاسې حساب یعنی حساب ولولئ صحیح ده کنه ښه اوس په دې ځای کې څنګه دغه علامې ورکړي دي دلته وای چې مثلا منګه چې حساب وی لکه مغلطه مې چې پاس تاسې پوکړي مثلا 14 دي کنه اوس دلته وای هغه درای سن یعنی ګوري د دوستانو دغه اسانه علامه درای اول دغه ویل کیږي کنه دا درې ویل کیږي یعنی دغه درې ویل کیږي سن بیا دغه یو یعنی ویل کیږي دغه یعنی لسته درای سن داسي او مثلا اتوش چې شي مثلا دغه ډیر شو دغه کې چې دی کنه یو ګونی یا دوه ګونی بیا داسې کیږي 8 und 20 یعنی دا خو شل ده کنه اتوش یعنی دغه اوس شل ده د اته ده اوس 8 یعنی دغه اته und یعنی او 20 یعنی شل اته او شل یعنی اتوش کنه موږ تاسو اتوش وایو نو امیدوارم دوستانو په دې باندې هم پوه شوي ښه په دې ځای کې وای zählen Sie zählen ګور دلته دوستانو دلته zahlen ده ښه zahlen یعنی حساب ښه zählen یعنی حساب وکړئ zählen Sie یعنی تاسو حساب وکړئ erst یعنی اول leise یعنی په قراره dann یعنی بیا laut یعنی په تیزه یعنی اوله ګوري دوستانو دغه کسینه داسې ګوته هغه کړي چې په قراره وای او پس ته چې دا بل چیغي وکي ګوري دلته وای leise یعنی دغه دلته لیکل شوی دی او دې ځکه وای laut دا اوس چیغي وکي بيخي دا لېخته خو تخته ولې دي صحیح ده کنه غونه دوستانو باید پوه شي ښه دوستانو زه به دان درته وایم بیا بلاندې درس ته کوشو ښه 13 یعنی 14 14 یعنی 14 15 یعنی 15 16 یعنی 14 17 یعنی 18 یعنی 18 19 یعنی 19 ja 20 یعنی شل 21 یعنی یوشت 22 یعنی دویشت 23 یعنی درویشت 24 یعنی چلیرشت 25 یعنی پنځویشت 26 یعنی شپږویشت 27 یعنی اوویشت 28 یعنی اتهویشت 29 یعنی نهویشت 30 یعنی دیرش ښه 30 یعنی دیرش 31 یعنی یو دیرش نور بیا تاسو کولای شئ چې صرف همدغه څه ورسره ولیکئ ښه دلته مثلا دیرشو ته یعنی 30 وای ښه اوس 40 50 ته وای 50 شپېتو ته وای غره زیک یعنی شپېته اویا ته وای زیب یعنی اویا اتیا ته وای 8 یعنی اتیا نوی ته وای 9 یعنی نوی او سلو ته وای 100 هم ورته وای لکه دوستانو دې ځای کوم چې تاسو وکتل دا 100 او 100 یعنی یو سل یا 100 یعنی سل ښه امیدوارم دوستانو تاسو پوه شوي اوس لاندې کوزیږو دوستانو مثلا دغه د هفتې ورځې دي دی وخن تاګه یعنی د هفتې ورځې ګورئ دوستانو مثلا دا خو په دې ژبه کې دي کنه خو صرف دغه ته چې پښتو لیکل ما ور سره کړی امیدوارم چې دغه املا باندې مې پوه شئ ځکه پښتو ختم پښتو درس مې نه دی ویلی کنه لکه املا مې حتما به هغه کنه خو بیا امیدوارم تاسو پوه شئ ښه د هفتې ورځې لکه موږ تاسو هفته ورته وایو کنه یا مثلا ونه ورته وایو
خو لیکن دغه په حساب باندې یعنی د وخنتاګ یعنی د هفتې ورځې نو دلته ما هم مغسی لیکلي د هفتې ورځې یعنی د هفتې ورځې خو دلته د وخنتاګ یعنی د هفتې ورځې دلته ما او دلته مې لیکلي د ونی ورځې یعنی د یوې هفتې ورځې دواړه هم درې واړه یو معنا ورکوي هغه په ډوچ کې دا په پښتو کې دوه ډوله باندې مونږ تاسو وایي صحیح ده کنه امیدوارم دوستانو پوه شوي اوس به صرف درته همداسې ووایم یا در منتاګ یعنی دوشنبه او په دوانۍ هم ورته وایي صحیح ده دوشنبه دوانۍ یا در دینستاګ یعنی سهشنبه او منځنۍ هم ورته وایي در میتوخ یعنی چهارشنبه څلنۍ هم ورته وایي در دونستاګ یعنی پنجشنبه او پنځنۍ هم ورته وایي در فرایتاګ یعنی جمعه ادیانه هم ورته وایي در سامستاګ شنبه پلنۍ هم ورته وایي در سونتاګ یکشنبه یوانۍ هم ورته وایي امیدوارم دوستانو تاسو پوه شوي نور بس دراتلونکي درس پورې دوستانو په پاک الله باندې سپارم فی الحال نو چوس